چې الله رب العالمین د دې ټولو کائناتو خالق او پیدا کوونکی دی او د الله نه ما سوا چې سدي نو دا ټول مخلوق دی الله پیدا کړی او بیا د الله رب العالمین د دې مخلوقاتو تعداد اچاته نه معلوم دومره مخلوق الله پیدا کړی دی چې لا تعد ولا تحصى دا غیش مار د انسانانو د وسنه بار دی او د الله مخلوقات خو سکه چې الله ما او تعالی د ژوند تیرولو لپاره کوم انعامات را کړی دي کوم خېګړې را سره کړی دي کوم احسانات را سره کړی دي الله وی کې دا شمار نو دام نشي شمارله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله وی ای زما بندگانو تاسو چې د ژوند په تیرولو کې ستم محتاج وي غټول مل درکړي او وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کله الله د نعمتونو د شمارلو اراده وکړي نو الله وی نشي شمارله دومره نعمتونه مې د باندې کړي او به چې د یو نعمت په قیمت باندې سوچ وکړي نو هغه د انسان د تصور نه بار خبري په دنیا کې ساينس ډېر په ترقۍ دی او ساينس ترقی کړی ده او وخت په وخت باندې نوې نوې تحقیقات کیږي نوې نوې دریافت کیږي او نوې نوې تحقیق او رپورټ مخې ته راځي خو ساينس سره د دې چې موږ ډېر لور زینو ته رسیدلی وو خو تر اوسه پورې د الله په مخلوقاتو کې داسې مخلوق دی چې هغه ته ساينس هم لا نه دی رسیدلی ساينس ډېر قرضدار دی او د ساينسدانانو چې څومره تحقیقات دي او تجربې دي نو دا د ساينسدانانو د عقلونه نه دي دا هم د دې د غیر تحقیقات او د غیر تجربو تابع یعنی کوم څه چې هغه ته په نظر باندې راځي او د غیر تحقیق نه لاندې راشي نو هغه خبره عقل مني خو چې کومه خبره د غیر تجربې او د تحقیق نه ماري نو هغه خبره د سره منیم نه او حال لري چې انسان عقل خو ډیر زیات کمزور دی ګوره کاش یو کس را پاسيږي او د الله د حکمونه په خپل عقل باندې تلین دا به عقل مندي دا د سره عقل مندي نه ده او د الله رب العزت د حکمونه چې موږ په عقل باندې تلو په انساني عقل او یری چې کوم خبره زما عقل لالي به منم او چې کوم عقل نه لالي به نه منم دا ډېر قمقله خبره ده ځکه د الله حکم د انسان په خپل عقل تلل داسې دی لکه د زرګر په تله چې د ګوړې بوجي تلي دا ډېر زیات ګران کار دی نو د الله حکم مونږ ولې منو ځکه د الله حکم دی زمونږ د رب حکم دی زمونږ د خالق حکم دی او د الله د پیغمبر حکم ولې منو ځکه چې الله راته ویلي چې د پیغمبر ومني که دا خبره زما عقل را لي او کني را لي زمو خدا ایمان دی خو د ساينسدانانو عقلونه د غیر تجربو او د غیر تحقیقات تابع وي چې کوم خبره عقل تجربه کې راشي او په تحقیق کې راشي هغه منی کني نه منی هغه منلو ته تیار نه او کله وی چې را فلاني سیاره منګه دریافت کړه او بس دا د ټولو کائناتو انتها د دین اخو نور کائنات او د الله مخلوق نشته بلګ وخت پسو یو بل سیاره دریافت کړه وی معلومیږي چې دا د کائناتو انتها ده خو تر اوسه پورې د کائناتو انتها معلومه نه کړه غوړي دیو جن موږ دا دعوه کوو چې د الله رب العالمین دومره وسیع او فراخ کائنات دي چې ساينس مو ته تر اوسه پورې رسیدل نه دي د الله مخلوقات ډیر زیات دي غوړي او حدیث کې دا راغلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول چې الله په خپل مخلوق کې څه شی پیدا کړی دی نو هغه قلم پیدا کړ اول الله رب العالمین قلم پیدا کړ او به وته الله امر او حکم وکړ چې اكتب ولیکا نو قلم الله ته گویا شو فرمایي چې الله سو ولیکم د څه حکم راته کې د څه لیکلو حکم راته کې الله رب العالمین وته فرمایل چې اكتب مقادير الخلق الى يوم القيامه حتى يقوم الساعه
د انسانانو په باره کې چې د الله څومره علم دی د قیامت پورې چې د هغې څه انتها نشته نو الله تعالی سو خودل چې دا ټول ولیکه د قیامت پورې چې څومره حادثات راځي څومره واقعات راځي څومره انسانان پیدا کیږي دا ټول څه ولیکه او دا ټول ولیکل او بیا د هغې نه پس حدیث کې راځي چې 50,000 سال بعد الله تعالی د دنیا پیدا کړه اسمانونو او ځمکې پیدا کړ د قلم د پیدا کولو نه پس الله رب العالمین 50,000 سال پس د دنیا آباد کړه او پیدا کړه او الله وی فی 6 ایام پشپږ ورځو کې مې د ارض برابر کړ د اسمانونو او د ځمکې او بیا هم دا کائنات پیدا خو انسان پکې لا نو پیدا او موږ ته زموږ شیخ محترم وی چې په حدیثو کې دې تذکرہ نشته چې د انسان الله څومره وخت پس بیا آباد کړی دی په دې ځمکه باندې خو په دنیا کې چې کوم محققین دي او د آثار قدیمو ماهرین دي هغې چې تخمینې او اندازې لګولې دي او هغې د هغې د اندازو مطابق چې دنیا کله الله پیدا کړه نو 10 ارب سال پس 10 ارب سال پس په الله تعالی د انسان آباد کړ بیا په دې ځمکه دا د الله رب العالمین د کائناتو د پیدا کولو یو مختصر خاکه ده او بیا د الله په باره کې به زما او ستاسو عقیده یو څه سوچ به مي هغه دا چې د دنیا الله نو پیدا کړی د کائنات نو حدیث کې دا راځي چې کان الله ولم یک شیئا د الله ذات موجود او اسم نو او وکانه عرشه علی الماء د الله د عرش ونه د پوبو باندې کان الله ولم یک شیئا او دشي وخت براشي چې دا اسم نه یو د الله رب العالمین ذات به موجودي ولله میراث السماوات والارض دا اسمانونو زمکه چې دا منګه داوی کوو چې دا زما پټه دی او دا زما پراپرټي دی او دا زما دکان دی او دا زما کور دی دا ارس به زما واستانه پاتې کیږي دا به الله ته پاتې کیږي الله به ویو دا اسم نه او قران مجید دا فرمایي چې کل من علیها فان زمکه په سر چې سدي کنه په دې کائناتو کې چې ټول به الله تعالی ختم کی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او الله رب العالمین ذات په پاتې او باقی به نور به اسم نه او قران مجید دا وایي چې کل شیء هالک الا وجهه دا ارس به ختم شي ارس به هلاک شي فنا بشي او الله رب العالمین ذات باندې فنا نه راځي او بیا باقی او ځکه خداوی قران مجید او حدیث کې مرضی چې هو الاول والآخر الله اولم دی او آخرم دی یعنی دسی وخت چې اسم نو الله موجود او دسی وخت براشي چې اسم هم نه او الله رب العالمین ذات به موجود نو الله رب العالمین په باره کې بدا عقیده موتا ساتو چې الله رب العالمین د ټول کائنات خالق او پیدا کونکی دی د دې ټولو کائناتو چلون کې دا ټول نظام او تنظیم څوک چلای د الله رب العالمین نه چلای هیڅ چاله به اختیارات نه دی ورکړي وره چې غنیواله کې یو تاواله کړي او بل تاواله کړي او بل تاواله کړي هیڅوک نشته الله وزیر ته نه دی محتاج الله معاون او ممد ته نه دی محتاج دې ارسنه الله منزه او پاک دی او قران مجید دا وی چې لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا کبه دې په کائناتو کې د الله سره یو بل الہ موجود وي بل معبود موجود وي د کائناتو نظام به ختم شي ځکه یو به ویلې چې د پلانې لزوی ورکوم بل به ویلې چې نه ورکوم یو به ویل چې د پلانې په پلانې علاقه باندې باران کوم بل به ویل چې نه کوم یو به ویل چې یو مال ورکوم بل به ویل نه ورکوم د دنیا به هیڅ تورانه شي په یو ملک کې دوه بادشاہان کې دي د یو ملک چې څنګه دوه بادشاہان نشي کېدای د کائنات دوه معبودان نشي کېدای دوه الہ نشي کېدای یو رب دی یو الہ دی یو معبود دی چې د الله رب العالمین ذات دی او د کائنات د پیدایش څومره عجیب دی بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون د کائنات الله څومره ناشنا پیدا کړی او الله چې سم پیدا کوي نو پای کې دومره وخت نه لګي ګوره
اذا اراد شيئا الله چې کله د یو کار د کولو د یو کار د ختمولو اراده وکي نو فانما یقول له کن صرف په کلمې د کن سره ارس الله وجود تراولي او ارس الله ختمي دا ټول کائنات الله ته محتاج دي ټول مخلوق الله ته محتاج دي خو الله چاته محتاج نه دی. محمد ابراهيم محمدي